السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې وکړي چې تاسو به ټول ته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولیار یان تاسو ګورئ ټیکنیکل احمد زی یوټیوب چینل. ملګرو په نن یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. زموږ څنګه کولی شو د فیسبوک بګرونډ یا هم نور کوم سوشل میډیا وي زموږ استعمالو حاله که ټویټر وي انسټاګرام وي بل هره میډیا وي د هغو بګرونډ باندې خپل تصویر ولګو یعنې خپل خوښې تصویر. مثال په توګه ملګرو تاسو ته یو نمونه درته ښایم. مثلا زه دلته فیسبوک را خلاصوم سیده دا فیسبوک چې زه را خلاص کړم ملګرو تاسو ورته وګورئ فیسبوک بګرونډ باندې ما خپل عکس لګېدلی. تاسو ورته وګورئ ملګرو دا کوم بګرونډ چې شاته سپین ده هغې باندې زما یو عکس لګېدلی ده. نو همدغه عکس موږ څنګه کولی شو شاته فیسبوک بګرونډ باندې ولګوو. په ډېر اسانه طریقه باندې موږ کولی شو دا رقم شاته د فیسبوک بګرونډ باندې تصویر ولګوو په ډېره اساني سره. نو دې لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت ده. اپلیکیشن باید تاسو ورته ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن لینګ د یوټیوب ډسکرپشن کې شته ملګرو. دا کوم څه ما درته نښه کړه ډسنجر ټولز په نوم ملګرو اپلیکیشن د ملګرو د ډسنجر ټولز باید تاسو ورته ډاونلوډ کړئ. د اپلیکیشن لینک د یوټیوب ډسکرپشن کې زه در کوم دغه ځای د اپلیکیشن په ډېر اسانۍ څخه ډاونلوډ کولی شئ استفاده ورڅخه کولی شو. نو اوس زه د دوی طرف ویډیو شروع کوم چې موږ څنګه کولی شو د فیسبوک بګرونډ باندې تصویر ولګوو. نو ملګرو مخکې له ویډیو څخه ستاسو ویډیو شروع کوم ستاسو په خورا یو درنښت یو هیله کوم که تر اوسه پورې هم تاسو ټیکنیکل احمد زی یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ خوا کې د بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ. که چېرې مو ویډیو خوښ شوه ویډیو سره لایک کړئ او که زحمت نه کړي درته ملګرو دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو زموږ چینل هم نور مخ ته لاړ شي. اوس زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم چې موږ څنګه کولی شو فیسبوک بګرونډ باندې خپلې خوښې تصویر ولګوو. نو موږ سره اوسېږئ. نو ملګرو دې ته یو اپلیکیشن ته ضرورت ده. هغه اپلیکیشن باید تاسو ورته را ډاونلوډ کړئ. بیا هم تاسو د اپلیکیشن لینک د یوټیوب ډسکرپشن کې شته. دا ډسنجر ټولز په نوم اپلیکیشن ده. لومړی ملګرو تاسو خپل فیسبوک ته ښکاره کوم زموږ فیسبوک بګرونډ باندې توګه ملګرو دا تک سپین پټه نور هېڅ شی هم نشته دی. همدا رقم تاسو ټویټر هم در ښکاره کوم نور کوم میډیا چې دي هغه ټولې ملګرو که موږ ګورو شاته څنګه خاص تک سپین پرده نور کوم هېڅ ډول عکس نشته دی پکې. نو څنګه کولی شو دلته یو عکس د خپلې خوښې پکې ولګوو. نو دا اپلیکیشن ملګرو باید تاسو ورته را ډاونلوډ کړئ. سیده کله مو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو نو اپلیکیشن به اوپن کړئ. نو لاندې به راشئ ملګرو دلته څنګه کې دا کوم د دغه آپشن د کرسر سیمار ته ولګوو. نو په دې به یو کلیک واخلئ. دلته به خپل خوښې یو تصویر پکې اډ کړئ. زه به دلته یو تصویر پکې راواخلم خپلې ګالري ته به راسم او د جنه به یو خپلې خوښې یو تصویر ورته راواخلم. دا تصویر ملګرو ما پکې اډ کړو. نو تاسو چې کله تصویر مو اډ کړو دا هلته یو آپشن ده دا د ګریډ اورلی په نوم چې دا به څنګه کوئ ورته آن کوئ. صحیح ده. دا مو چې کله ملګرو بښنه غواړم ملګرو دغه یو آپشن څنګه کوئ دا به ورته آن کوئ. صحیح ده. کله مو چې دا آپشن آن کړو ملګرو دلته لیکلي ده سپیټي دې پسې موږ کولی شو دې څنګه کړو دا کوم کیفیت څه ده دا څنګه تیز یا هم زیات یا هم کم کړو. نو دا 50% ته زه دا راولم. نو کله مو سره راوستم دلته دا سکرین شاټ ډیټیل څه ده ملګرو نو دا سکرین شاټ ډیټیل هم څنګه کوئ ملګرو آن کوئ. دا به څنګه کړو دلته الاو کړو. دا مو چې الاو کړو نو دا به اوس ورسو فیسبوک ته. صحیح ده ملګرو زه فیسبوک ته زه راغلم. نو دا د ملګرو تاسو وګورئ زما فیسبوک کې څنګه شو هماغه یو بل تصویر پکې اډ شو. همدارنګه ملګرو که زه ټویټر ته هم راسم دا به څنګه کوي بل تصویر پکې اډ دا د ملګرو څنګه شو په ټویټر کې هم اډ شو. نو په همدې طریقه موږ کولی شو د فیسبوک بګرونډ یا هم نور کوم سوشل میډیا استعمالوو د هغو شا بګرونډ ورته چینج کوو د خپلې خوښې تصویر یا هم هر څه چې تاسو زړه وي ورته اډ کړو. نو هیله ده چې ویډیو مې خوښه شوې او هر شی مو ورته زده کړي. تر بیا پورې چې تاسو ښه خوندور معلوماتي ویډیو تاسو ته مدد کوم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرته چې یاست ښاد او اباد اوسېږئ.